دا په څمکنیو ولسوالۍ مداخلو سیمه کې هغه کور دی چې تېره شپه پکې د پاکستان پوځي رژیم لخوا د جیټ الوتکو په واسطه بمبار شوی دی، چې متاسفانه د سیمې ډېری ځوانان او اوسېدونکي په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي، شهیدان شوي دي. دغه کور ویل کېږي چې د یو شخصي تجار کور دی، نه په کومه ډله پورې تړاو لري او نه هم کوم چا سره نسبت لري. یو شخصي کور و، دلته تېره شپه خواوشه 12 بجې بمبار شوی دی. کله چې د سیمې خلک راټولېږي دغه ځای ته تر څو ټپیان انتقال کړي شبخانې ته، له هغې وروسته دوهم ځلي بمبار ترسره کېږي چې په نتیجه کې متاسفانه د سیمې ډېری ځوانان او اوسېدونکي ټپیان او شهیدان شوي دي. بمبار وشو نو دا کور ته موږ د ټول کام کې لننه وشول چې په شخصي کور بمبار وشو. موږ د منطقې د کلي کورونه ټول راووتو. دلته چې کله روغلو د کور ته ور داخلېدو د شهیدان زخمیان مو وبسل. په دې وخت کې بېرته تیاري چې راغلې دوباره بیا بمبار وکړو. چې کله بیا بمبار وکړو د کوم د کلي خلک ټول راټول شوي وو، د زخمیان یې وبسل. نو په دې وخت کې موږ تقریبا 285 زخمیان لرو، 15 شهیدان لرو چې د دې جملې نه دوه یې مسکات زمن کې شهیدان شوي دي اوس فعلا. او د نور د کلي ماشومان او زخمیان ټول زنانه دي. دا کې دولتي چارواکي هیڅ شتون نه لري. شخصي کور د شخصي کور بمباري کړې ده. ټول زنانه ماشومان بې ګناه خلک شهیدان کړي دي.